السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله او تما چې ټول دوستان به راته روغ او جوړ یای. بیا هم حاضر شوی یم جنت ګل فقیر د انلاین پښتو زده کړې چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې من نوې موضوع سره حاضر شوی یم. ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ مه، هغه ځکه چې موږ د نن ډېرې خوندورې طریقې سره حاضر شوي یو. دوستانو د یوټوب د ویډیو ډسکرېپشن کاپې کولو طریقه تاسو ته ښایم. نو دوستانو ویډیو مو چې کله پلی کړله نو دغه ځای ته ډسکرېپشن وایي. دوستانو تاسو کتلی شئ، لږ صبر ورته وکړو. دوستانو همدغه ځای ته ډسکرېپشن وایي. کله هم چې په دا ځای باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته به لاندې لیکنه راواړوي. نو د دې لیکنه کاپې کولو طریقه تاسو ته نن ښایم چې څنګه دا لیکنه کاپې کړو. ویډیو تر پایه وګورئ. که زموږ د یوټوب په چینل کې نوي یاست نو په ډېره مهربانۍ سره یوټوب چینل سبسکرایب کړئ، هغه ځکه چې موږ هره ورځ دغسې نوي معلومات اپلوډ کوو. نو دوستانو لومړی بعد د دې لپاره تاسو یو اپلیکشن را ډاونلوډ کړئ چې همدغه یو اپلیکشن دی، زه یې درته ښایم. دوستانو دغه اپلیکشن دی چې دا به را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. نو پلی سټور ته به لاړ شئ. دوستانو کله چې پلی سټور ته لاړئ نو سرچ ته به لاړ شئ، کاپې به ولیکئ. کاپې مو چې کله ولیکله نو دلته همدغه یو اپلیکشن دی، تاسو ته یې زه ښایم. دوستانو همدا یو آپشن به را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې په دا باندې کلیک وکړلو نو ما ډاونلوډ کړی دی، زیات نه دی دوستانو، یوازې 4 MB دی. نو راځه ما په اوپن باندې کلیک کوم. کله مو په اوپن باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته شکل یا صفحه خلاصه کړي. نو دوستانو تاسو به دلته لومړی چې دی دغه به خلاص کړئ. کله مو چې خلاصولو نو دلته لیکل شوي دي چې اوپن سیټینګ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړلو نو د دې سیټینګ به وکړئ. دوستانو همدغه لاندې ځای ته به راشئ، په همدا ځای به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو دلته به آف وي، تاسو یې آن کړئ. دوستانو نو دوستانو دا به آن کړئ تر څو په موبایل کې کار شروع کړي. نو تاسو ولیدل چې دا کار یې شروع کړو. نو راځم دوستانو تاسو ته اوس عملي طریقه ښایم. دوستانو یوټوب ته ځم. دلته په خپل چینل باندې کلیک کوم. چینل ته ځم. دوستانو زموږ په چینل کې ډېر ښایسته معلومات دي، هغه هم کتلی شئ، ډېره ګټور معلومات دي. نو دوستانو راځم دلته په یو ویډیو باندې کلیک کوم، هغه ځکه چې دلته ما ځنه لیکنه هم کړې ده او بایوګانې مې هم د ډسکرېپشن کې ایښي دي چې هغه کاپې کړم. نو په کله مو چې په ویډیو باندې کلیک وکړلو نو دوستانو همدغه ځای ته ډسکرېپشن وایي، زه تاسو ته ښایم همدغه ځای ته. نو کله هم چې په دا ځای باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته به د کوز لیکنه راشي، کومه لیکنه چې مهمه وي نو هغه کاپې کړئ. نو راځم دوستانو دلته تاسو ته طریقه ښایم. دوستانو تاسو به دغسې وکړئ چې دا فاستینی ځای به ښکته کړئ. نو ښکته به کوز شئ. دلته به د کوم اپلیکشن چې دی دغه باندې به 2 وارې کلیک وکړئ. کله مو چې په دا باندې 2 واره کلیک وکړلو نو تاسو کتلی شئ چې زموږ ټول ډسکرېپشن چې دی هغه شین شولو، د کاپې شولو. نو راځم دلته به په منځ کې تاسو منځ نه کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا رقم صفحه خلاصه شي. دلته به د قلم نشان باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ چې ټوله لیکنه کاپې شوله. نو دلته به د خپل خوښې کوم ځای چې کاپې کوئ هغه ځای به کاپې کړئ. نو دلته راځم زه دا به یو کاپې کوم. دوستانو
نو کله مو چې دا شین کړلو نو دلته د کاپي نشان دی دا به کلیک وکړئ. نو دلته به لاندې راشئ دوستانو دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړلو نو زموږ کوم ځای مو چې کاپي کولو هغه کاپي شولو. نو تاسو ته زه ښایم چې څنګه کاپي شوی دی که نه. اوس ځمه میسنجر ته دوستانو. نو دلته ما یو هم مخکې مې هم بل ملګري ته لیږلی دی. اوس یې تاسو ته ښایم چې څنګه دا حقیقت لري که نه کاپي شوی دی که نه. نو دوستانو دلته تاسو کتلی شئ چې کاپي شوی دی 100% صحیح دی دوستانو. تاسو لیدلی شئ چې هغه بل یو رقم ته دی. نو دوستانو ډېر خوندوره طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ځکه چې د دې اپلیکیشن څخه فایده واخلي. نو دوستانو نور مو وخت نه نیسم، په پاک رب مو سپارمه. الله مو مل شه.